په متحده عربي اماراتو کې د ویزو کاروبار کوونکي وایي مخکې به دلته نه ډېر په اسانه ویزې کېدلې او د ورځ په حساب به ډېر پاکستانیان راتلل، خو تېره څه موده نه د نویو خلکو ویزو باندې سختۍ سېوا شوي او لا پکې د نرموالي امکان نه ښکاري، نو خلک دې په ویزټ ویزو د راتلو نه مخکې معلومات کوي. ډېر تېرغلي لاوډ شي نو موږ به هغوی لپاره خپل یو پلیټفارم ګورمنټ ورکړي چې ګورمنټ کله پلیټفارم وکړو تاسو بیا ایزیلي راتلی شئ، نو ځان باندې قرضې مه اړوئ، ځان باندې دونه ظلم مه کوئ. نو کم از کم زه خاص کر پښتنو ته خبر زیات تر کوم چې هغه ویزټ ویزې باندې کم راځي نو اول دا وګورئ که تاسو سره زړه ویزې یا زړه پاتې شوی نو بالکل موسټ ویلکم راځئ، خو کم نوي کسان هغوی سره یا پوره ډاکومنټیشن کمپلیټ نه انکمپلیټ ډاکومنټس او د پاره ډېر مشکلات. یو بل ټریول ایجنټ چې تعلق یې د کوارټ سره دی ویډیو ته ویلي چې د نوي ویزو نه لګېدو مسله د پاکستان د هر یو ښار غړو دپاره ده او د عربي اماراتو حکومت ښکاره پابندي نه ده لګولې ځکه چې د دې هېواد زیات انحصار د تیلو نه وروستو په سیلګرۍ باندې دی. نه جینه دا ټولو دپاره یو شان دی، د دوی چې کوم لیبر لا د دوی دا وایي چې بالکل د دې طرف نه څه هم ریسټرکشن نشته، دوی وایي چې زمونږ امپلایمنټ ویزې چې کوم دي دا کلاو دي، چا دپاره هم د یو ملک دپاره هم په دې باندې پابندي نشته، مونږ به تاسو له ویزې درکوو خو د هغې ټرمز اینډ کنډیشن یې ښه دي. کله چې ویډیو د ویزو د سختو او د پاکستانیانو لخوا د قانون د خلاف ورزو په اړه د پاکستان د کونسلر جنرل نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل دا خبره سمه نه ده چې د ویزو سختۍ د غیر قانوني کارونو زیاتوالي له کبله سېوا شوي. اخبارونه کې پاکستاني به لیدلي چې په سړک په غاړه باندې څه شی خراب شي، ایون لایټس خراب شي، سیګنلز خراب شي، هغه خپل کار پرېښودی دی، هغه ټیکه بدي کې د یو ګورنمنټ دا هغو له ایون انعامونه ورکړي دي، نو خلک ټول رولز ریګولیشن فالو کوي، خو کله نا کله په ان اویرنس کې په ناپوهۍ کې هغه داسې غلطیانې وکړي غلطیانې دې وشي چې هغه بیا دلته موږ ورته وایي د رولز وایلیشن وکړو. د پاکستان د شمیرو او بهر اوسېدونکو پاکستانیانو دپاره جوړې ادارې لخوا ریپورټ شوي چې عربي اماراتو ته په کال 2023 کې 2,30,000 ځوانانو د روزګار په تکل کې تګ کړی او په کال 2022 کې دغه شمیره 1,28,000 وه. د دلته میشت مسافرو په وینا ډېر پاکستانیان د بینکونو قرضې نه واپس کولو، بغیر ویزو کار کولو، د ویزو په لین دین کې پیسې وخلو په شان کارونو کې ګیر شوي، نو ځکه حکومت نو راتلونکو ته د ویزو پالیسي سخته کړې. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، UAE.